یو صحابي متعلق راځي چې هغه غریب ژاړي، یو بل ملګری ورته راغلی ورته حضرت ولې ژاړې؟ ایا څه ګناه در څه سوې ده؟ ورته نه ګناه نه در څه سوې. ورته ولې ژاړې؟ په بدن کې دی یو تکلیف دی. ورته نه په بدن کې مې تکلیف نشته. ورته ولې ژاړې؟ یو خارجي پریشانی او مشکل درته متوجه دی. ورته نه. ورته نه اخر پر څه باندې ژاړې؟ نو معلومیږي چې ګناه سوې ده. صحابه ژړا به پر ګناه باندې. هغه صحابه ورته زما د الله په عزت او جلال قسمی که زما په زندگی کې د مچر د مچ د سر مقدار ګناه سته چې زه په شو په پات پوسه مې زما په زندگی کې ګناه نه راغلی. ورته پر ولي ژاړې؟ ورته پر دې باندې ژاړم نه معلوم چې الله تعالی به پر حالت د زکندن زما سره کومه معامله چې کله شیطان راسي اذ قال للانسان اکفر، انسان ته وایي کافر سه. فلما کفر چې کله کافر کی قال انا بریء منک، برته ځین روان سي. ځکه حالت د زکندن دا حالت د امتحان دی، حالت د خاتمه دا حالت د امتحان. ورته زما سره د خپل خاتمه فکر سره دی، د خپل خاتمه په خاطر باندې ژاړم. او د خاتمه فکر نه درلول دا په هغه ګناهونو کې دی. بعضی ګناهونه د انسان سره ایمان سلبوي. زه ډېر ځله وایم زموږ بزرګان لیکي چې د انسان په زندگی کې بعضی ګناهونه داسې دي چې د انسان سره د هغې فکر نه ور سره انسان ډېر ځله ایمان در خپل قبر پورې سلامت نشي رسولی. یو ګناه د انسان په زندگی کې داسې چې کله کله د انسان په دماغ کې د شریعت او د اسلام احکام بوج ورسي او د اسلام احکام په دې موجوده دور په هر دور کې چې د زندگی لري دا قابل عمل نه و بولی یار په دې باندې اوس عمل نسی کېدی. دا هغه بدترین ګناه ده چې د دې ګناه سره سره دا خطر ډېری چې انسان په حالت د ایمان کې قبر ته نسی شو کېدلی. نن چې په دې لوړو ښارونو کې راسي، عام طور په کورونو کې په بازارونو کې بې پردګي ده چې کله یو نوجوانه زنانه ته دا وویل سي چې یاره د خپلې فردې لحاظ وکړه، نو دا غریبه باره کله کله د خولې سه یاره په پرده کې اوس نن زندگی نن سبا ماحول داسې دی په پرده کې زندگی نسی کېدلی. د دې دا معنا چې پرده د اسلام حکم دی او دا حکم باندې نن عمل نسی کېدلی. کله کله یو سړی دی په حالت د تجارت کې دی چې کله ورته سړی دا تجارت کې دا رشوت دی، دا ګناه ده، دا سود دی، دا سودا باطله ده، دا سودا فاسده ده، دا حرام عمل دی. نو ډېر ځله کوم نصیب الله سو غورځوي و یاره نن سبا په دې باندې عمل نسی کېدلی، نن سبا ټوله تجارتونه دغه رقم دي، نن سبا ټوله زندگی دغه رقم. دغه هغه خطرناکه ګناه ده. د دې معنا دا ده چې اسلام قابل عمل نه دی. او چې کله د انسان په زندگی کې دا راله چې د اسلام په حکم باندې عمل سره نسی کولی، ما درته ویل دا په خدای قسم هغه خطرناکه ګناه ده چې انسان پر حالت د زکندن د ایمان سره خلاصوي. بني اسرائیلو کې یو سړی د بني اسرائیلو سه وروسته زمانه کې یو سړی دی، هغې پر حالت د زکندن کلمه نسی ویلی. یو بزرګ ورته رالی چې هر څه ور باندې وکړو هغې پر ژبه کلمه نه جاري کېږي. کور ته چې کله رالی نو د زنانې څخه پوښتنه کوي وایي کوم نصیبه په کوم عمل اخته و؟ وایي هغې چې و په نور ښه زندګي وه، لیکن چې کله به حالت د جنابت ور باندې رالی غسل به یې نه کوی. بره به وی چې یاره نن زمانه بني اسرائیلو کې چونکې د غسل ترتیب نه و، نو په دې خاطر زه په هغه دین عمل کوم. دغه دین چې اوس د یخ زمانه ده او زه غسل کوم، په دې دین باندې زه عمل نسم کولی. نو چې کله یو حکم د اسلام هغه دی قابل عمل نه وګبولي، هغې ته په سپک نظر سړی وګوري. کم سے کم که د سړي سره ظلم کېږي، ګناه کېږي، نو ځان خو دې قصورواره وبولي، ځان خو دې ګناهګاره وبولي. او چې سړی ځان ګناهګاره او قصورواره بولي، الله تعالی به یو ورځ د توبې توفیق ورکوي. لیکن د اسلام حکم ته په سپک نظر کتل او د اسلام حکم قابل د عمل نه بلل، دا هغه بدترینه خطره ده چې انسان د ایمان څخه خلاصوي. او دویم چې د انسان سره د خاتمه فکر نه ور سره چې زما خاتمه به پر کوم حالت دی. د خاتمه سه بیغمه انسان هغه په داسې ګناه باندې اخته دی چې د هغې ګناه سره د خطره تړلې دی چې د انسان ایمان ور ختم کی.